آریانا یا اوسنی افغانستان د تمدنونو د څلورلارې او د ملتونو د زانګو په توګه یوازې د نارینه‌وو اتلانو په نوم نه روښانه کیږي. زموږ تاریخ د هغو ښځمنو ویاړلو ستورو له کیسو ډک دی چې د سیاست، جګړې، روحانیت او فرهنګ په ډګرونو کې د نړۍ زړونه ولړزول. د دغو زرینو ستورو له ډلې یوه تر ټولو روښانه څیره د ساکا پښتنه ملکه زرینه چې یونانیان ورته تومیروس وایي یادولی سو. د خامنشي کوروش ستر واک چې د نړۍ د نیولو خوبونه یې لیدل د ساکا پښتنو د قبیلې د مساکیتای پر وړاندې جګړې ته چمتو سو. د یوناني تاریخ لیکونکي هیرودوتس په روایت د دغه ولسمشره یوه ښځه وه، ملکه تومیروس چې د پښتنو په اصیل روایتونو کې نوم زرینه پاته سوی دی. کوروش په لومړي سر کې د زرینې د ځان کولو یا واده غوښتلو هڅه وکړه او د واده وړاندیز یې وکړ، خو زرینې د هغه د فریب نیت درکړ او د کوروش غوښتنه یې رد کړه چې په پایله کې جګړه پیل سوه او د لومړۍ جګړې په ترڅ کې د زرینې زوی سپرګاپیسس یا سپرغ اسیر سو او بالاخره یې ځان وواژه. خو ملکه زرینه د دې غم پر وړاندې نه تسلیمېده. هغې خپل قوم یو موټی کړ، په یو بل جګړه کې د کوروش پوځ مات کړ او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پاچا یې د خپل قوم د لاسونو په وړاندې پر مځکه وغورځاوه. هیرودوت لیکي چې زرینې د کوروش پرې سوی سر په وینو لړلی په مش کې کښېښود او ورته ویې ویل، تا زما زوی د فریب او دوکې له لارې مړ کړ، خو ستا د وینې تنده به زه در پوره کوم. دا یوازې د یوې ښځې انتقام نه و، بلکې د تاریخ هغه شیبه وه چې نړۍ ته یې وښودله چې ښځه د قوم ساتونکې، د ځان او وطن نوښتي سمبالونکې او د خپل برخلیک ټاکونکې هم ده. دوست شینواری وایي چې ساک پښتانه یا ساکان چې د افغانستان او منځني اسیا د آباد او کلتوري سیمو په څنډو او پیڅکو کې خواره واره پراته وه او په بېلابېلو څانګو یادېدل. د اومې مخصلیږي پیړۍ په پای او د شپږمې پیړۍ په پیل کې ټول پر یو مرکز سره راټول سول او یو لویه سیاسي اتحادیه یې جوړه کړه. د دغه سیاسي اتحادیې مشرتوب د یوې ساکې قهرمانې ښځې زرینې په غاړه و. زرینه او تخمیروس دواړه نومونه ډیر مهم او بډایه دي، کوم چې د پښتنو د فرهنګي حافظې نه هېرېدونکې برخه ده. تخمیرس نوم د هغې د نوم ریښه له وستایي نسل تخم یا توکم سره تړلې ده چې تر نن ورځې په پښتو کې د تخم یا توکم په بڼه ژوندی ده. او بل اړخ ته بیا په پښتو نومونو کې زرینه نوم خورا بډایه دود هم د همدې میراث انعکاس دی، لکه زرلښت، زرڅانګه، زرولي، زریالۍ، زرمینا، زرینه، زرکه، زربخته. دغه زر نه یوازې د سرو زرو سمبول دی، بلکې د رڼا، ویاړ، بقا نښه ده. دا هم هغه زر دی چې د سپین تومن د زردشت په نوم کې هم راځي. د پښتنو د تمدن له ژورو سره تړاو لري. پښتني ښځې یوازې د زرینې په څیر د وطن جګړو او د خپلو ولسونو دفاع کوونکې نه وي، بلکې د تاریخ په اوږدو کې د قبیلو د مورالونو، د کورنیو د مشرانو او د فرهنګي زانګو د ساتونکو په توګه ژوند کړی دی. د ساکا او سکیتیانو د ټولنو په اړه د هیرودوت روایت دا څرګندوي چې ښځې له خپلو نارینه‌وو سره په مساوي توګه واک شریکوي. له منځني اسیا تر سلیمان غرونو پورې د زرینې په څیر ملکې او د نازوانه او زرغونیانه په څیر میندې د یو ملت د برخلیک معمارانې سوي. هغوی وښودله چې ښځه یوازې د کور په څلورو دیوالو کې بند ژوند نه کوي، بلکې د جګړې په ډګر کې، د سیاست په تالار او د روحانیت په محراب کې د ملت برخلیک شریکوي. نن ورځ د افغانستان ښځه د تیر په شان د نورو ستونزو، خنډونو او بندیزونو په وړاندې ولاړه ده. که ملکه زرینه یا تخمیرس یا تومیریس وکولای سول د کوروش ستر واک ته ودرېده او دا یې هم ثابته کړله چې د یو ملت خپلواکي د یوې ښځې په لاس کې خوندي کېدای سي.
که رابعې بلخي زموږ د وطن لومړنۍ شاعري خپلې وینه په بیتونو واړوله او د تل لپاره یې د ښځو زړونو ته غږ ورکړ. که نازوانه او زرغونانه داسې زامن وروزل چې د ملت مشران سول او د مور د حاکمیت په برکت یې د ولس برخلیک بدل کړ. که ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې بیرغ جګ کړ، یوازې د خپلې زړورې چیغې په زور یې د جګړې بهیر واړاوه. عایشه دراني د تیمورشاه میرمن په قلم یې د تورې جګړه وکړل. د نجونو لومړی ښوونځي تاسیس او داسې میراث یې پرېښود چې انقلابونو هم وران نه کړ. که بیبي شهري او بیبي نیکبخته د ستر صوفي شیخ قاسم افغان ښوونکي وې او دا یې ثابته کړله چې افغان ښځې تل د علم ښوونکي او د روح ساتونکي وي. که علیمه خټک د خوشحال بابا لور د پښتو د عزت سندرې په شعر کې وویلې، ورسره زرغونه کاکړ او رابعه بلخي چې د رڼا په تورو یې د افغان ادب لمر وځلوي. همدارنګه روښانه چې د ختیځ او لویدیځ د نښلوونکو تمدنونو د پله په شان سوه چې د افغانستان په زړه کې د نړۍ د اړیکو نښه وګرځېده. همدارنګه ملکه سریا طرزي د امان الله خان میرمن د نوښت لارې روښانه کړې، ښوونځي، روغتونونه، مجلې تاسیس کړې، د ازادۍ مشعلې په ډېرو توپانونو کې ژوندۍ وساته. له زرینې تر رابعې، له نازوانه، زرغونانه تر ملالۍ او له عایشې درانۍ، تاریخ همدغو اتلو ویاړلو ښځمنو زرینه او روښانه کړی دی. هره یوه یې روښنایي ده، خو ټولو سره یو ځای داسې اور جوړ کړ چې هیڅ تیاره یې نسي ورکولی.